ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون واللسم بارا سورة الحج 34 نمبر آیت تے مخی آیاتونو کی بعض مسائلو چې داغی تعلقو د حج سره غ ذکر شو خاص کر سلور آداب بیان شو د حجیانو د پاره چې کله حجی سړی حج لاړ شي نو دی به د حرمات الله ډیر زیات تعظیم او احترام کوي یعنی په حالت د احرام کې چې په د باندې کم کارونه شریعت منع کړي دي نو هغه به نه کوي خکار به نه کوي د حرم بوټي وغیره به نه راماتوي دینه به ځان ساتي دویم دا چې حلال څاروي به حلال ګڼي او حرام به حرام ګڼي د یو بوت او د یو بزرګ د یو قبر د وجې نه به حلال څاروی په ځان باندې نه حراموي لکه څنګه چې به مشرکین مکه دا کار کو دریم د بندګۍ د غیر الله نه به ځان ساتي یعنی کله چې سړی حج لځي نو دی به اول خپله عقیده پاکه کي دی به حاجت روا مشکل کشا دا صرف او صرف یو الله ګڼي نظر نیاز منخت به د یو الله په نوم باندې کوي سلورم وجتنبو قول الزور د دروغو نه به دی ځان ساتي هر انسان د پاره دروغ ویل دا حرام دی او ګناه کبیره ده لیکن حاجی صاحب به ډیر زیات اهتمام کوي د دې خبرې دروغو نه به ځان ډیر لرې ساتي ځکه چې په ده باندې اوس نوم د حاجي صاحب راشي که نه څنګه چې خلق قدر احترام کوي داسې به دی هم د خپلو خبرو خیال ساتي دروغ به نه وي دوکه فراډ به چا سره نه کوي بلکې الله وایي دا صفتونه چې درکې رالو نو حنفاء لله غیر مشرکین به بس تانه به بیا دغه انسان جوړ شي ته به الله سره هېڅ قسم شرک نه کې او خاص د الله لپاره به ته اخلاص کې بیا ذکر شو چې هلته کم شعائر الله دي د هغې به سړی ډېر زیات تعظیم کوي لکه عرفات شو صفا مروه کعبه دغه رنګ مزدلفه شو منا شو دې ټول ته شعائر الله وایي د دغې به خلک قدر احترام کوي او بیا په مخ د ځمکه باندې څومره چې مساجد دي جوماتونه دا ټول د الله نښې دي که نه د دې به سړی قدر او احترام به کوي بیا آخره کې ذکر شو محلها الى البیت العتیق حاجي سړی چې کله د حج نه را واپس کیږي نو په کار دا ده چې دی طواف وداع وکړي طواف وداع وایي د رخصتۍ طواف ته بس دا آخري طواف په ده باندې هغې نه پس دی بیا خپل وطن کلي ته راځي اوس الله رب العالمین دی آیت کې ذکر کوي چې دا د قربانۍ چې کومه مسله ده الله وایي دا صرف په دې امت باندې فرض نه ده بلکې الله وایي هر امت ته ما دا حکم کړی چې کله تاسو څاروی ذبح کوئ نو په هغې باندې به نوم د چا اخلئ د الله نوم به اخلئ د انسان د پیدایش نه راواخله څومره قومونه چې دنیا کې راغلي دي
دې ټولو ته الله رب العالمین د قربانۍ حکم وغیره دا کړو او ورسره دا تعلیم ورکړو چې ګوره ما سره به په دغه وخت کې شریک وغیره نه جوړوي. نو دغه مسله د آیت کې ذکر کوي ولکل امت جعلنا او هر امت د پاره ګرځولې د مونږه منسکن زید قربانی. منسک اصل کې د دینه مراد قربانی دا یو عبادت ده، دغم ته مراد ده د ساروی د ذبح طریقه وغیره چې دام ته مراد ده. الله وی د قربانی دا طریقه چې کوم ده په ټولو ادیانو کې وه، په ټولو دینونو کې وه. خنو د دې قربانی فایده څه ده؟ نو الله اوس هغه فایده ذکر کوي. لیذکروا اسم الله علیه، دې دپاره چې یاد کړي دوی نوم د الله تعالی. یعنی مطلب دا دی چې ته کله قرباني کې نو په وخت د ذبح به ورباندې د چا نوم وي؟ د الله نوم به ورباندې. که چرګوټی سړی حلالې او که غټ څاروی حلالې، خو په دې باندې به لکه د مشرکانو په شان د بوتو یا د پیر د بزرګ د قبر په نوم باندې به داسې سړی څاروی نه ذبح کوي، بلکې نوم د الله هغه به ورباندې سړی اخلي. علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، هغه چې ورکړي دي مونږ دوی ته د څاروو نه. الله وی ځکه په زما نوم اخلي چې فإلهکم اله واحد، حقدار د بندګۍ ستاسو اله یو دی. الله وی چې حقدار د بندګۍ زیمه، نو دا قرباني یو قسم بندګي ده کنه. نو دا به صرف او صرف سړی چاله کوي؟ الله لبه کوي، نوم به د الله اخلي. فله اسلمو، خاص هغه الله لره اسلمو، اخلاص کوي، یعنی عبادت هغه قبول چې په دې کې اخلاص. وبشر المخبتین، او زیر ورکا ډیر عاجزی کوونکو ته. ور قرآن کریم کله لکه ورپسې آیت کې را روان دی وبشر المحسنین، کله متقین لفظ راوړي کله محسنین راوړي، خو مخبتین په قرآن کې دقه یو ځای کې ذکر دی، دا لفظ بل ځای نشته. او دی خاص کر د حج په وخت کې دا لفظ راوړو. نو اشاره د دې خبرې ته چې اجي سړی دا به مخبتي، د کې به دا صفت موجودي، دی به مخبتي. مخبت چاته وي؟ مخبت هر هغه چاته وي چې دا ډیر زیات ځان ښکته ګڼي الله ته، یعنی ډیره زیاته په ده کې سي عاجزي پکې. دویم معنی مفسرینو د عمر بن اوس تابعی رحمت الله علیه نقل کړي چې مخبت هغه چاته وي چې لا یظلمون، دی په بل باندې خو ظلم نه کوي، خو واذا ظلموا لا ينتصرون، که په ده باندې څوک ظلم زیاتې وکړي نو دی ته بدله نه اخلي، بس دی ورته څه کوي؟ وایي زما د الله د رضا دپاره څه کړي؟ معاف کړي. دې ته ګورې مخبت وایي. اشاره ده دې ته چې اجي سړی اج له لاړې نو هلته خو ډېر زیات رشي که نه، چا سره به جنګ جګړې نه کړي، که چا در سره زیاتې وکړو یا ستا په ځای باندې حرم کې کېناسته لږ پاڅېدلې او رالې واځای کې بل کس ناسو، نو خیر کاغذ ستا ځای ونیو نو ته به ورسره جنګ جګړې نه کړې، ته به ځان کې صفت د مخبت پیدا کړي، دې ته مخبت وي. دریم معنی مفسرینو دا کړي مخبت هغه چاته وي مطمئنین بذکر الله، چې د الله په ذکر سره به دوی ته اطمینان هغه حاصلیږي. نو دا د اجي سړي دا ښایسته صفاتو دا به مخبتي، دی به انتهایی ځان کې عاجزي به ځان کې پیدا کوي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې وبشر المخبتین، زیر ورکا ډیر عاجزی کوونکو ته. او یقینا چې په حج کې عاجزی رازم کنه، یو لنګي او په اوږو باندې یو څادر یم یو اوږه پکې ښکارئ او سرم پکې سرتوري د نارینه، او په دې خپو باندې چې کوم پیزاري نو هغه په نش باندې حساب دی. نو سم د ملنګۍ حالت په وخت د حج کې، نو چې حالت د ملنګۍ دی شو نو ځان کې الله وی دقه شان صفات به ځان کې سکی، ځان کې به دا ښایسته صفات دا به ځان کې پیدا کی. اوس مخبتین کم خلق دی؟ نو دی بل آیت کې درته وضاحت کوي. الذین اذا ذکر الله،
اغا خلق دی کله چې یاد شي الله تعالی وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دوی. الله وی کله چې زما یاداش او ذکر وشي نو د دې خلکو دا زړونه څه شي داسې تاثیر بوږي چې زړونه له یره راشي. نو لوی ذکر د الله رب العالمین هغه به دا قرآن کریم دی. نو چې قرآن لوستلی کېږي نو د دوی په دې زړونو باندې به بالکل یو چینجنګ یو حالت به پکې دا به پکې راځي. دې ته وایي مخبتین خلق. دویم والصابرین علی ما اصابهم، او صبر کوونکي په هغه مصیبتونو باندې چې رسیدلی دوی ته. مخبتین هغه خلق دي که په دوی باندې بدنی مصیبت راشي، بیماری وغیره ور باندې راشي نو څه کوي؟ صبر. او که د باطل پرستو خلکو د بيدینو خلکو د طرف ور باندې څه مصیبت د الله په لاره کې راشي په دین کې نو هم بس دوی صبر کوي، خو دین نه پرېږدي، په دین باندې قایم ولاړي. دریم بدنی، دغه دوو تعلق د زړه د عبادت سره دی. و دریم ذکر کوي د دې تعلق د بدن سره. والمقیم الصلاة، پابندی کوونکي د مانځو د مونځ ډېر زیاتو خیال ساتي، 15 وخت د جمع د مونځ پابندی کوي، نوافل کوي، د تهجد د مونځ اهتمام کوي. څلورم ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې مال نه چې ورکړی دی مونږ دې ته ينفقون خرج کوي دوی د الله په لاره کې. بس دوی څه کوي؟ الله وایي ما وله مال دولت ورکړی ده کې صفت د بخیلتوب نشته، شوم نه دی، بس صدقه او خیراتونه دی ډېر زیات کوي او د الله په لاره کې دا خرج کوي. دې ته وایي مخبتین. تفسیر قرطبی رحمت الله علیه د دې آیت د لاندې هغه رد ذکر کړی دی په هغه جاهل صوفیاو، پیرانو، مبتدعینو، ملنګانو باندې چې دا کم ګډاګانې کوي، رقص کوي، ګډاګانې کوي، او بعضې پکې لا داسې یو طرف ته بل طرف ته را پریوځي، څوک پکې ټوپونه وایي، څوک پکې چغې سوریم وخي، او دې ته د پیرۍ په ژبه کې وجد وایي. وجد وایي په پلانکي باندې وجد رالی. هغه وایي دا د ټول صحابه کرامو مخالفت ته وایي دا خلک یې کوي. بلکې تفسیر قرطبي وایي دا یو قسم لیونتوب دی وایي په دوی باندې راځي. او دا شی نن سبا ډېر عام شوی دی، خاص کر په دې سوشل میډیا باندې ډېر زیات مخې ته راځي. د الله په کور کې ګډاګانې، څوک یو ځای بېهوشه پرېوځي، څوک بل ځای کې بېهوشه پرېوځي، او وایي دا لیونتوب دی. او بیا د حسن بصری رحمت الله علیه د تابعین یو خبره را نقل کړي. حسن بصری رحمت الله علیه تابعی وایي دا خلک چې دا وایي چې په موږ باندې وجد رالی، وایي د اور په غاړه دی په دوی باندې وایي دا چلو شي. او وایي دا د اور په غاړه دی، دوی ودرېږي، دوی دی بیا دا ذکر شروع کړي، دوی دی په ځان داسې جذبه زه راولي. هلته نه راولي که نه، که وجد په خپله راتلی نو دغه ځای کې د باندې ولې نه راشي چې دی اور ته ور پرېوځي چې برابر شي. او یا دی د کوټې د بلۍ په سر باندې دی کینی. حسن بصری رحمت الله علیه وایي د کوټې د بلۍ په سر دی کینی او دی زه ذکر شروع کړي، دی په ځان داسې جذبه راولي. هلته ورته پته ده چې لاندې لاړم نو بیخ مې وځي، نو دغه ځای کې نه راځي، د جومات کې ناستې نو په ده باندې وجد وغیره دا راځي. دې خلکو نه ځان ساتل پکار دي. د دین په جامه کې لوی ډاکوان خلک دي، عقیدې د خلکو خرابې کړلې، مالونه د خلکو نه ووخل. کم شی چې په دین کې هغه به دین ګڼي، چې په دین کې نه د ځان نه به دین نه به نخرې وغیره سړی نه جوړي. دوی د دین ناسې ټوکې او نخرې دی ته جوړې کړي دي. بعضې پکې لا ډولکي وغیره هم یو ذکر هم ورسره کوي. دا د الله په دین پورې خندا ده. ولکل امت جعلنا، او د هر امت د پاره ګرځولې د مونږه منسکن طریقه د قربانۍ لیذکروا اسم الله، دې د پاره چې یاد کړي دوی په هغې باندې په وخت د ذبح کې نوم د الله. علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، هغه چې ورکړي دي مونږ دوی ته د څاروونه. فإلهکم اله واحد، حقدار د بندګۍ ستاسو حقدار یو دی. فله اسلموا، اغی الله لره اخلاص کوئ. وبشر المخبتین، او زیر ورک ډیر عجزی کونکو تا.
الذين اغ خلق اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې یاد شي الله تعالی او یریږي زړونه د دوی والصابرین علی ما اصابهم او صبر کوونکي دوی په هغه مصیبتونو باندې چې رسیدلی دوی ته والمقیم الصلاة پابندي کوونکي د مانځو ومما رزقناهم ينفقون او د هغې مال نه چې ورکړی دی موږ دوی ته خرج کوي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اوس بیا د قربانی متعلق خبره ذکر کړي. ګورم مخکم د قربانی متعلق خبره وغیره غا ذکر شوه، اوس دلته بیا راوړي، خو فرق پکې دا دی مخکې د عام قربانی خبره وه او دلته خاص کر د اوخانو ذکر کوي. بدن په عربی کې دا د بدنتون جمع ده، بدنتون یا بدنتون اصل کې غټ ساروي ته وي، خو له دې نه مراد دلته څه شی دی؟ اوښ ته مراد دی. او بیا دې آیت کې الله رب العالمین د اوخانو د ذبح طریقه ذکر کوي چې اوښ به سړی په څه طریقه باندې ذبح کوي او حلالوي. او اصل کې رد دی په مشرکینو باندې چې مشرکین مکه به هم قربانیانې کولې، دا نه چې هغوی به نه کولې، هغوی به قربانیانې کولې خو په غیر شرعي طریقه باندې به هغوی ذبح وغیره کولې. اول خو غیر شرعي طریقه دا وه چې په وخت د ذبح کې به ورباندې د الله نوم نه اغسته، که د الله نوم به اغسته نو ورسره به د بوت نوم هم شریکو او په غیر شرعي طریقه به کو. الله وی نه په شرعي طریقه باندې به ذبح کوي. نو مسله د اوښ راوړي والبدن جعلناها لکم او اوخان ګرځولی دي موږ ستاسو دپاره من شعائر الله د نښو د الله تعالی نه لکم ستاسو دپاره فیها پای کې خیر خیر دی. الله وی د اوخان چې کوم دي دا هم اصل کې په شعائر الله کې داخل دي. شاعر الله کې داسې داخل دي چې دا سړی هلته حلالی کنه، او خاص کر هلته حلالی او بیا په مینا کې حلالی او د الله رب العالمین د نزدېکت دپاره حلالی. نو دې ته اصل کې ځکه خیر ویلی شو، دا پکې لویه فایده ده چې په دې باندې انسان چا ته نږدې کېږي؟ الله ته نږدې کېږي. دویم د دنیا فایده هم پکې دا د اوښانو کې مخکې درس کې هم درته ما ویلو چې د قربانۍ د څاروي نه پی وغیره هم سړی استعمالولی شي، سورلی وغیره وربانی هم کولی شي. دې ته وی لکم فیها خیر. اوس طریقه ذکر کوي. نو طریقه دا د شرعي اوښ چې کم دی نو دا به نیغ ودرې، دا به ولاړي، څلور خپې دي، نو یو خپه به وله وتړې، درې خپې به کولاوي. نو چې کله دې ودرو یو خپه دې وله وتړل او درې خپې کولاوي، نو یا د دې دا مرۍ چونکې دنګې لوړی که نه، یا به چاړه راوالي یا تیزه نیزه وغیره، نو په ولاړه به ورباندې څه وکړي؟ ګزار به وله په دې ځای کې ورکړي. دې ته اصل کې عربۍ کې وایي نحر. د اوښ ذبح کولو ته څه وایي؟ دې ته نحر وایي. نحر اصل کې وایي دې ځای ته. نو په دغه طریقه باندې به ورباندې ګزار وغیره وکړي، نو چې هغې سره دا دغه شي نو دې نه وینه روانه شي، ډېر په تیزۍ ته وینه ځي. نو چې وینه ځي نو الله وی فیضا وجبت جنوبها، کله چې را پریوځي په اړخونو خپلو، په خپله بیا لاندې څه شي؟ را ګزار شي. نو دا شرعي طریقه ده د اوښ د ذبح کولو. دې نه علاوه چې نور څومره څاروي دي ورکوټې غټې، نو هغه به سړی څه کوي؟ ابه راسملی او مخ به قبلې طرف ته راولي. نو د هغې طریقه او دې طریقه کې فرق دی. نو د اوښ د ذبح طریقه بدای فذکروا اسم الله علیها، یادوئ نوم د الله تعالی په هغې باندې. نو چې کله دې ذبحه کوو په ولاړه دې وله ګزار ورکوو، نو څه به ورسره وي؟ د الله نوم. ګوره قرآن د ذبح طریقه موږ ته ډېره ښایسته ښودلې.
دلته ذکر کو چې کله څه ذبح کې نو وربانې به وی چې بسم الله. دا یاد ساتئ په وحد ذبح کې پورا بسم الله الرحمن الرحیم دا نه دی ثابت، نه چرته حدیث کې داسې ثابت دی نه قرآن کې ثابت دی. نو په وخت د ذبح کې به صرف سړی سوی بسم الله، او دی بل آیت کې ورپسې راځي چې ولتکبر الله، او حدیث کې به پوره تشریح راغلی چې کله څه ذبح کې نو چې چاړه راکاږي وی به بسم الله والله اکبر. دا دوه کلمه بسم الله والله اکبر دا د وخت د ذبح دپاره دي. نو بسم الله دی کې شو، الله اکبر په دې بل آیت کې ثابت دی. نو پورا بسم الله الرحمن الرحیم په وخت د ذبح کې دا نه دی ثابت. او چې یو شیز نه ثابت په قرآن حدیث کې نو د ځان نه به پکې سړی سیوا کول وغیره دا نه کوي. نو صرف دومره به بسم الله والله اکبر، دا په وخت د ذبح د چړو راښکلو کې. فذکروا اسم الله علیه، نو یاد کوي نوم د الله تعالی په هغې باندې صوافا په د حال کې چې ولاړې په درې خپو باندې. صوافا دا معنی یو خپه دې وله وتړل نو په دې درې خپو بسئ دا به ولاړي. دا د اوښ د ذبح طریقه ده. نو چې کله د ذبح که په دغه طریقه دې وله ګزار ورکو نو فاذا وجبت جنوبها، هر کله چې اذا وجبت هر کله چې را وغورځېدلو جنوبها په اړخ د هغې باندې نو دا وینه تزیزي دا بیا څه شي لاندې را غوځار شي. نو بیا به سرمن وغیره هغه به ته وباسي او غوښه به یې ټوکړې ټوکړې کړي. نو الله وایي فکلوا منها، پس خورئ د هغې نه، یعنې د قربانۍ د څاروي نه سړی پخپله هم خوړلی شي. باقي د نظر مسله درته ما کړې وه چې د هغې نه به سړی پخپله هغه به ته نه خوري. ګوره مخکې د عام څاروو چې کوم ذبح ذکر و هغې کې هم دا ویلي و که نه، هلته یې داسې ویلي فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر. الله وایي تاسو هم ته وخورئ، اوس وصیت تېر شوی. الله وایي تاسو هم ته وخورئ او واطعموا البائس الفقیر، مصیبت وخلی انسان او فقیر ته ته هم ورکئ. دلته عجیبه الفاظ راوړي د اوښ د ذبح په باره کې. فکلوا منها، اخورئ تاسو د دغې نه، واطعموا القانع، او خوراک ورکئ ګزاره کوونکو ته، والمعتر او حرسناکو ته. قانع او معتر چاته وي؟ قانع هغه چاته وي چې یو سړی ښه محتاج دی، غریب دی، خو هغه چاته خپله غریبي نه ښکاره کوي او تا ته پته ده چې د دې سړي د قرباني نه ده کړې او د وس وغیره نشته. نو الله وایي دله یې ورکه. دې ته اصل کې عربۍ کې قانع وایي. معتر هغې چاته وایي چې دې تا ته مفسرینو لیکلي دې تا ته بار بار پیش کېږي خواله دې راځي. لکه نن سبا مفسرینو ذکر کړي دي خواله دې راشي، هلکه څنګه رالی یاره ستا د سلام دپاره رالم. نو پوه شه چې وخت د قربانۍ دی څه له راغلی دی؟ غوښې له راغلی که نه. ستا د سلام دپاره رالم چې د کاکا سلام وکړم نو زه بیا به ته راځم. نو دغې ته اصل کې وایي معتر، دې ته معتر وایي. نو چې تا ته خپله غریبي پیش کړي خوالی دله راوړي، یا بعضې خلک نور الفاظ استعمالی چې راشي، دغې ته معتر وایي. نو الله وایي دې دواړو له ته ورکه. واطعموا القانع، او خوراک ورکوي گزاره کوونکو ته، والمعتر او حرسناکو ته. کذالک سخرناها لکم، دغه رنګ تابع کړي دي مونږ د اوښان ستاسو دپاره، لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. ګوره دا د توحید لوی دلیل دی. الله وایي دومره غټ اوښ دی او ورکوټي انسان ته مې تابع کړی دی. یعنې سم خیال دی که یو اوښ ځان لیونی که څوک بې راټینګ کي نشي راټینګ کولی. الله وایي دا طاقت ما درکړی انسان تعالی. دا هر څه الله وایي زما د توحید نښې دي چې دومره غټ اوښ دی او تی په ولاړه باندې څه کي ذبح یې که یو اوښ ځان لیونی که نو ګوره چاله یې بې علاج نه ورځي. نو سخرناها دغه معنی ده. کذالک سخرناها لکم، دغه رنګ تابع کړي دي مونږ د اوښان ستاسو دپاره، لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ. خو دې بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې په هر عبادت کې اصل کې اخلاص پکار دی. چې څومره دې په یو شیز کې اخلاص و اقمره به دې هغه عمل الله څه کوي هغه وقبلی. نو الله و یو سړی دې دا نه وي لکه بعضې ریاکار خلک
هغه وایي چې زه ډېرې قربانۍ وکم او سورب څاروی واخلم او وینه ډېره توی کم نو خلک به وګوره پلانکي دومره زیاته قرباني وکړه. الله وایي دا غوښې او دا وینې خو دې ما ته نه رارسېږي. یو شیز دې ما ته رارسي چې هغه سره تقوا. تقوا معنی اخلاص. نو په هر عمل کې هغه اخلاص پکاري. مفسرینو ذکر کړي مشرکین مکه چې به کله څاروي وغیره حلال کړه قرباني به یې وکړه. بعضې به د بوتانو په نوم کول، څه کې و د الله یې څه وه، نو بیا به یې غوښې وینې راواغېستل او د کعبې په دیوال پسې به یې مږلې چې دا الله ته ورسي، او بعضو په بوتانو پسې هغه وینې او غوښې وغیره مږلې. الله وایي دا ما ته نه رارسي. مؤمنانو تاسو به د مشرکانو په شان کار نه کوئ. هر عمل چې کې نو هغې کې ضروري شیز اخلاص دی. لن ینال الله لحومها، حچر نه رسي الله تعالی ته غوښې د دوی، ولا دماؤها او نه وینې د دوی، ولکن یناله التقوی منکم، لیکن رسی الله ته اخلاص د ستاسو نه. الله وایي چې کوم عمل کې اخلاص یې اقه زه ګورې قبلومه. کذالک سخرها لکم، دا څاروي تابع کړي دي ستاسو دپاره، لتکبروا الله، دې دپاره چې تکبیر لتکبروا الله، دې دپاره چې لوی بیان کړي دوی د الله تعالی. ګوره دلته خو تکبیر لفظ ویلی دی، خو موږ به ورباندې څه وایو؟ بسم الله والله اکبر. تکبیر به نه وی ځکه چې حدیث کې تشریف الله اکبر سره راغلی ده، نو الله اکبر دې نه ثابت شو. لتکبروا الله، دې دپاره چې لوی بیان کړي د الله تعالی، علی ما هداکم، په هغه طریقه باندې چې تاسو ته یې ښودلې ده. یعنې د قربانۍ چې کومه طریقه وه چې بسم الله به ورباندې وی، الله اکبر به وی، اخلاص به پکې. الله په دقه طریقه باندې کوه. وبشر المحسنین، او زیر ورکه ښایسته عمل کوونکو ته. ولکل امت جعلنا، او د هر امت دپاره ګرځولې ده مونږه عبادت د قربانۍ یا طریقه د قربانۍ. لیذکروا اسم الله، دې دپاره چې یاد کړي دوی نوم د الله تعالی، علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، په هغه باندې چې ورکړي دي مونږ دوی ته د څاروونه. فإلهکم اله واحد، حقدار د بندګۍ ستاسو حقدار یو دی. فله اسلمو، خاص هغه الله لره اخلاص کوئ. وبشر المخبتین، او زیر ورکه ډېر عاجزي کوونکو ته. الذین، هغه کسان، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، کله چې یاد شي الله تعالی نو ویریږي زړونه د دوی. والصابرین، او صبر کوونکي، علی ما اصابهم، فهغه مصیبت چې رسېدلې دوی ته. والمقیم الصلاة، پابندي کوونکي د مانځه. ومما رزقناهم ينفقون، او خرج کوي دوی د هغې، ومما، او د هغې نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته، ينفقون، خرج کوي. والبدن، او اوښان، جعلناها لکم، ګرځولې دي مونږ ستاسو دپاره، من شعائر الله، د نښو د الله تعالی نه. لکم، ستاسو دپاره، فیها، په دې کې خیر، ډېر خیر دی. فذکروا اسم الله علیها صوافا، نو یادوئ نوم د الله تعالی په وخت د ذبح کې په هغې باندې کله چې ولاړې په درې خپو باندې. فاذا وجبت جنوبها، کله چې را وغورځېږي په ډډه د هغوی باندې. فکلوا منها، نو خورئ د هغې نه تاسو. واطعموا القانع، او خوراک ورکوئ ګزاره کوونکو ته. والمعتر، او حرسناکو ته. کذالک سخرناها لکم، دغسې تابع کړي دي مونږ دا اوښان ستاسو دپاره. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسو د الله شکر ادا کئ. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، حچر نه رسي الله تعالی ته غوښې ستاسو او نه وینې ستاسو. ولکن یناله التقوی منکم، لیکن رسي الله تعالی ته اخلاص ستاسو. کذالک، دغسې سخرها لکم، تابع کړي دي دا څاروي ستاسو دپاره. لتکبروا الله، دې دپاره چې تاسو لوی بیان کوئ د الله تعالی، علی ما هداکم، په هغه طریقه باندې چې تاسو ته ښودلی دی. وبشر المحسنین، او زیر ورکه ښایسته عمل کوونکو ته.